بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي، خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي تر څو لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو یو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، درنو زده کوونکو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، د موږ او تاسو تیر لوست د حجروي تنفس یو بل پړاو، دویم پړاو یې و چې هغه د کریپس دوران و. موږ وویل چې یو انګلیسي کیمیاپوه چې هانس کریپس نومیده د حجروي تنفس په هکله باندې ډېرې پلټنې وکړې، څېړنې وکړې او بالاخره د حجروي تنفس لپاره یې 3 پړاوونه څرګند کړل چې یو یې د غذایي توکو د هضم پړاو و، دویم پړاو یې د تجزیې وړ موادو بدلیدل په پایرویک اسید و او بالاخره د پایرویک اسید دننه کېدل د کریپس او د الکترون ترانسپورت چین دوران ته و چې په هغه کې بالاخره 38 ATP انرژي حاصلېدله. همدارنګه درنو زده کوونکو، تاسو ته مې وویل چې اضافي معلومات هم په کتاب کې راغلی و چې یو دیاګرام په اضافي معلوماتو کې راغلی و چې تاسو ته مې تشریح کړه. او همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په پای کې مې تاسو درنو زده کوونکو ته کورنۍ دنده سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولي. او زه باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو خپل کورنۍ دنده هره ورځ په ډېره منظم ډول باندې سرته رسوئ. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند د بیولوژي مضمون 33 لوست دی. څویم لوست دی درنو زده کوونکو؟ 33 لوست دی او د لوست عنوان دی غیر هوازي تنفس او د غیر هوازي تنفس اهمیت. درنو زده کوونکو، اوس خپله غیر هوازي تنفس هم یو د پړاوونو د حجروي تنفس څخه دی، یو ډول یو پړاو دی چې موږ دا نن مطالعه کوو. 15 صفحه او 16 صفحه کې دا متن راغلی دی. هیله من یم چې دا متن ځان سره پیدا کړئ تر څو لوست د ما سره یو ځای تعقیب کړئ. د لوست لپاره موخې هم لرو درنو زده کوونکو. نو د موږ د لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله کوم تر څو د دې لوست په پای کې غیر هوازي تنفس وپېژنئ او دویمه موخه مو دا ده درنو زده کوونکو چې د غیر هوازي تنفس ارزښت درک کړئ. ګرانو زده کوونکو، غیر هوازي تنفس چې څه ورته ویل کېږي انیروبیک respiration هم ورته ویل کېږي. څه فکر کوئ درنو زده کوونکو؟ آیا داسې ژوندي موجودات شته چې د اکسیجن په نشتون کې ژوند وکړي؟ آیا دا ممکنه ده چې غذایي توکي د اکسیجن په نشتون کې تجزیه شي او یا وسوځېږي؟ آیا تر اوسه مو فکر کړی دی چې داسې ژوندي اجسام به وي چې کله اکسیجن شتون ونه لري هغوی د خپل ژوند په مخ یوسي؟ نو درنو زده کوونکو، د دې مطلبونو ته د ځوابونو پیدا کولو لپاره راځو لوست ته چې په دې لوست کې موږ او تاسو ته څه ویل شوي دي. درنو زده کوونکو، خپله دغه غذایي توکي په 2 ډوله باندې یا په 2 میتودونو باندې یا په 2 روشو باندې دغه سوال کېږي چې یوې مرحلې ته موږ وایو تنفس، یعنی یا د تنفس په مرحله کې سوځول کېږي، تجزیه کېږي، انرژي ترې ازادېږي، او یا هم د غیر تنفس عملیه چې موږ غیر هوازي عملیه ورته وایو چې هغه بیا باید وي فرمنټیشن یا تخمر، یعنی یا تنفس یا هم تخمر. کله چې غذایي توکي د اکسیجن په موجودیت کې سوځول کېږي نو دې ته موږ وایو تنفس. کله چې غذایي توکي د اکسیجن په نشتون کې مصرفېږي نو دې ته موږ وایو تخمر. راځو درنو زده کوونکو غیر هوازي تنفس ته. غیر هوازي تنفس په ډېرو کوچنیو ضربیني اجسامو کې لیدل کېږي او ځکه ورته غیر هوازي تنفس ویل کېږي چې د آزاد
مالیکولي اکسیجن په نشتون کې دوی د خپل ژوند ته ادامه ورکوي، د دوی ژوند دوام لري او دغه ډول حجرې شته چې د دې توان لري چې کله اکسیجن شتون ونه لري دوی خپل ژوند ته ادامه ورکا او د غذایی توکو یا د خوراکي توکو څخه ځان ته انرژي حاصله کړي. منګه په عین وخت کې ویلی شو درنو زده کوونکو چې غیر هوازي ژوند، ځکه چې که چېرته منګه یا حجروي ژوندي اجسام په نظر کې ونیسو نو کله چې منګه ورته وایو چې دوی د اکسیجن په نشتون کې ژوند کوي نو منګه هم ویلی شو غیر هوازي تنفس، هم منګه ورته ویلی شو غیر هوازي ژوند، یعنی دوی په غیر هوازي توګه باندې ژوند کوي او اصطلاح ده انیروبیک ریسپایریشن. منګه هوازي تنفس ته د ایروبیک ریسپایریشن اصطلاح کارولې وه، نو خپله کله چې دغه ان ورته اضافه کوو په شروع کې نو دا یو هغه پیشوند دی چې دغه مفهوم سرچپه کوي، انیروبیک ریسپایریشن یعنی غیر هوازي تنفس. خپله راځو دغه تخمر ته درنو زده کوونکو چې خپله تخمر یا فرمنټیشن څه شی درنو زده کوونکو؟ موږ ورته وایو تخمر یا فرمنټیشن. دا خپله یو غیر هوازي څه شی درنو زده کوونکو؟ یو غیر هوازي تنفس دی. کومه ورته وایي درنو زده کوونکو؟ خپله تخمر یا فرمنټیشن دا خپله یو غیر هوازي تنفس دی. ګرانو زده کوونکو په عام ډول باندې زمونږ هغه خویندې چې په کورونو کې هغه زنانه چې په کورونو کې ډېر د اوړو سره د ډوډۍ پخولو سره کار لري نو کله چې هغه وایي چې زمونږ دغه اوړه خمیره شوي دي یا رسیدلي دي، کله چې دغه خمیره مایه اوړو ته اچوي او هغه اوړه پړسېږي، خپله دغه درنو زده کوونکو د فرمنټیشن یا د تخمر عملیه ده چې دغه خپله یو غیر هوازي تنفس دی چې په هر کور کې او یا په ډیر شمیر کورونو کې دغه مسله جریان لري. خپله دغه تخمر درنو زده کوونکو یا فرمنټیشن دا په دوه ډلو باندې یا په دوه بڼو باندې سر ته رسیږي چې یوه ته یې موږ وایو درنو زده کوونکو الکولي او بل ته موږ وایو څه قسم؟ لاکتیک اسید تخمر، او بل یې دی لاکتیک اسید تخمر، الکولي تخمر. مونږ ویل درنو زده کوونکو چې تخمر یا فرمنټیشن هغه عملیه ده چې د اکسیجن په نشتون کې غذایي توکي مصرفیږي، تجزیه کیږي او خپله دغه فرمنټیشن یا تخمر په څو بڼو باندې دی؟ په دوه بڼو باندې دی. یو ته موږ وایو الکولي تخمر او بل ته موږ وایو لاکتیک اسید تخمر. الکولي تخمر په ذره‌بیني اجسامو کې سر ته رسیږي، خو لاکتیک اسید تخمر بیا په حیواناتو کې سر ته رسیږي. راځو لومړی درنو زده کوونکو الکولي تخمر ته. نو اوس راځو په الکولي تخمر کې موږ دغه ګلوکوز تجزیه کوو چې د هغه څخه څه لاسته راځي. نو کله چې موږ درنو زده کوونکو په دې تخمر کې ګلوکوز تجزیه کوو نو لیکو C12H12 O8. همدارنګه درنو زده کوونکو باید دلته څه وي؟ باید دلته انزایم شتون ولري او د دې څخه حاصلیږي څه درنو زده کوونکو؟ د دې څخه حاصلیږي الکول، البته ایتایل الکول او همدارنګه درنو زده کوونکو
جمع کاربن دی اکساید جمع باید څه شی وي؟ جمع انرژي، او انرژي هم باید هغه څه وي؟ 38 ATP. البته په بخښنې سره 2 ATP. دوه ATP انرژي حاصله شو. ومو کتل درنو زده کوونکو چې د الکولي تخمر هغه معادله یا د الکولي تخمر معادله وکتله چې تاسو ګورئ ځکه درنو زده کوونکو 2 ATP انرژي تر حاصله شوه. موږ ویلي وو چې کله اکسیجن شتون نه لري نو د یو مالیکول اکسیجن د مکمل تجزیه څخه 2 ATP انرژي حاصلېږي. نو دلته ځکه چې تخمر د اکسیجن شتون نه لري نو تاسو ګورئ چې دا معادله وه چې یو مالیکول ګلوکوز د انزایم په موجودیت کې تجزیه شه، ایتایل الکول منځته راغله، کاربن دی اکساید هم ترې حاصل شه او بالاخره انرژي چې هغه انرژي کومه انرژي ده درنو زده کوونکو؟ هغه انرژي 2 ATP انرژي ده. اوس راځو درنو زده کوونکو په لاکتیک اسید تخمر ته. خپله د لاکتیک اسید تخمر هم دا میوه معادله لري درنو زده کوونکو. نو د دې معادله هم څه قسم ده؟ نو دلته لیکو C6 H12O6 چې دا خپله ګلیکوز دی، دا بیا هم د انزایم په موجودیت کې دا سوځل کیږي او لاکتیک اسید ترې منځته راځي او جمع انرژي او بالاخره انرژي هم څو ATP 2 ATP انرژي منځته راځي. نو تاسو وکتل درنو زده کوونکو چې دلته په لاکتیک اسید تخمر کې لاکتیک اسید تولید شله، خو دا په حیواناتو کې او دا په ذرابیني اجسامو کې لکه باکتریا او خمیر مایع کې تاسو وکتل چې ایتایل الکول منځته راغله. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ وایو په حیواناتو کې نو دغه د ماهیچي عضلات چې دي تاسو به ډیر کله چې کلب ته ځئ نو تاسو ته به د کلب استاد ویلي چې د کله چې تاسو تمرین کوئ د تمرین څخه وروسته د کلب استادان یا د ورزش استادان ډیر وایي چې عمیقه نفس واخلئ، ځکه چې باید اکسیجن عضلاتو ته ورسیږي. که چېرته عضلاتو ته اکسیجن ونه رسیږي نو د اکسیجن په نشتون کې بیا لاکتیک اسید تولیدېږي. هماغه خبره ده چې بیا د موږ عضلات درد کوي. کله چې موږ منډې وهو دوش کوو نو په هغه وخت کې اکسیجن نه رسیږي، بیا ګورو چې څه موده وروسته د موږ پښو کې دردونه را پیدا کېږي یا پړسوب را پیدا کېږي. نو د هغه علت دا دی چې د اکسیجن په نشتون کې ګلیکوز مصرفېږي او لاکتیک اسید منځته راځي. درنو زده کوونکو راځو د غیر هوازي تنفس اهمیت ته. موږ وایو چې غیر هوازي تنفس ډېر اهمیت لري ځکه د الکول په جوړولو کې چې په صنعت کې په طبابت کې ترې ډېره ګټه پورته کېږي. دغه خپله الکول د غیر هوازي تنفس د عملیې په مرسته باندې الکول تولیدېږي او په الکول په صنعت او په طبابت کې ډېر ترې ګټه پورته کېږي. نو تاسو ګورئ که چېرته غیر هوازي تنفس نه وای نو بیا به الکول نه وای، نو الکول تاسو ګورئ چې څومره ورته اړتیا ده. همدارنګه البته په الکولي تخمر کې او راځو بیا هم د غیر هوازي بلې برخې ته چې هغه د لاکتیک اسید تخمر دی. د لاکتیک اسید تخمر کې هم له شودو څخه د جوړو شوو شیانو په جوړو شوو شیانو کې د لاکتیک اسید د تخمر څخه ګټه پورته کېږي او په پایله کې مستې، شودې، پنیر، لکه د مستو څخه پنیر او د شودو څخه پنیر او همدارنګه د شودو څخه مستې منځته راځي او تاسو ګورئ چې د لبنیاتو په برخه کې د غذایي توکو په برخه کې ډېر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو که موږ فکر وکړو هم د الکولو په برخه کې د صنعت او د درملنې او د طبابت په برخه کې او هم د خوراکي توکو په برخه کې که موږ ځیر شو خپله د غیر هوازي تنفس موږ او تاسو ته ډېر ارزښت لري او موږ ورته اړتیا لرو. درنو زده کوونکو راځمه دې برخې ته چې تاسو ته کورنۍ دنده سپارم. هیله من یم چې
کورنۍ دنده ډېر په ځیر سره سرته ورسوئ او نن تاسو ته یو متفاوته یو جلا د نورو ورځو په شان نه بلکې متفاوته کورنۍ دنده تاسو ته سپارم. تاسو کورنۍ دنده به دا وي درنو زده کوونکو، خپله قلم کتابچه راواخلئ او دا یوه ځان سره یادداشت کړئ. یوه کاشوغه خمیر مایه په د معدني اوبو په بوتل کې واچوئ. دوهم، دوا کاشوغ بوره هم په همدې بوتل کې واچوئ. دریم، بوتل تر نیمایي برخې د اوبو ډک کړئ. دریم، د بوتل په سر یوه پوقانه وتړئ او وګورئ چې څه پیښیږي. درنو زده کوونکو، زه یو ځل دا تاسو ته خپل ژبه باندې هم بیانوم. تاسو ته مې کورنۍ دنده دا درکړه، یو کوچنی د معدني اوبو بوتل چې هغه په 10 افغانۍ باندې چې کومه اوبه خرڅېږي، تاسو به یو تش بوتل راواخلئ، یوه کاشوغه خمیر مایه به په هغه کې واچوئ. په کور کې خو په هر کور کې خمیر مایه پیدا کېږي، او که په کور کې در سره نه وي د دوکان څخه راواخلئ. یوه قاشقه خمیر مایه به په بوتل کې واچوئ، 2 قاشقې بوره به پرې واچوئ. دغه کوچنی د معدني اوبو بوتل به د نیمایي پورې تر اوبو ډک کړئ، لږ به یې وښوروئ. د بوتل هغه سرپوښ به لرې کړئ او د سرپوښ په ځای به هغه د ماشومانو د لوبې پوقانې نه دي، رنګه رنګه پوقانې چې دي درنو زده کوونکو، دا به د بوتل په سر باندې په یو لاشتک باندې کلک وتړئ او د 1 ساعت وروسته، د 1 نیم ساعت وروسته به وګورئ چې څه پیښیږي. البته بدون د شک تاسو به وګورئ چې پوقانه به دومره د هوا ډکه شوې وي او دا به د دې نمایندګي کوي. د دې څخه به دا پایله موږ اخلو چې اکسیجن خو موږ په دې خمیر مایع باندې بند کړی و. خپله خمیر مایع یو کوچنی ذرابیني موجود دی او دلته د هغه الکولي تخمر سرته رسیږي، د اکسیجن په نشتون کې فعالیت کوي او هغه کاربن دای اکساید تولیدوي چې خپله دغه پوقانه پړسیږي. درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ، ځکه چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي او د تاسو راتلونکي لوست عنوان دی د عام تنفس، یعنی د سږو د تنفس او د حجروي تنفس توپیرونه. درنو زده کوونکو، د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.